مونږ دلته وخندل همصنفیانو سره دلته مونږ ملګري سره راټولې شوي وو ټوکې ټکالې م کولې مخکې له دې چې دا حادثه وشي مونږ صنف ته لاړ شو. زه دنیا سنګر نیازی یم د کابل پوهنتون د عامه ادارې او پالیسۍ د 4 کال محصله. د دوشنبې په ورځ د 12 د عقرب په کوم ورځ باندې چې ترهګر پوهنتون ته راننوتل په دې ورځ باندې هم زه 6 نیمې له پوره حرکت مې وکړ. دلته چې راورسېدم 8 نیمې بجې وې عدالت پارک سره ولاړه وم چې همصنفیان مې راغلل ویلې چې دنیا راځئ چې ځو خپلو صنفونو ته. بیا نو تقریبا 10 که 10 نیمې بجې وې چې موږ بیا پاس راغلو خپلو صنفو ته چې راغلو زموږ د ثقافت ساعت و موږ درس ویلي چې ناڅاپه د ډزو غږ شو. موږ داسې ګمان نه کوو په لومړي کې چې دا به د ډزو غږ وي. موږ فکر کوو چې کارګران لګیا دي کار کوي او د تختو غږ دی. نو زموږ استاد یو څو کسانه ولیږل بهر چې تاسو کارګران سره خبرې وکړئ چې دو کار ودري. نو دوی چې څنګه بهر لاړل زموږ یو همصنفي په زینه کې ضربه کړه. بیا دا څو همصنفیان مو بیرته راغله صنف ته په منډه کې چې پروت کوي ترهګر دي. موږ چې پروت وکړه نو ناڅاپه دوی دننه راغله ثقافت استاد باندې ډزې وکړې هغه ونه لګېده له کړکۍ یې ځان بهر خطا کړه. نو زه هره ورځ په صنف کې لومړی قطار کې کېناستم په دې ورځ باندې ځکه زموږ د سیمینارونو بحثونه وه زه آخره چوکۍ ته لاړم. کومه جلکۍ چې زما په ځای ناسته وه هغه یې هم په مرمۍ وویشته. نو ما نور څه ونه لیده فقط همغه د ترهګر وسله مې ولیدله د هغې بوټانو ته مې پام شو. څنګه چې مې هغه ولیده ما هم له 2م منزل نه ځان خطا کړه. کله چې ما ځان خطا کړه نو هغه چادر و که اوسپنیزه هر څه و په هغې ولګېدم چې هلته ډېره ژوبله شوم. بیا له هغې زه بېرته په ځمکه وغورځېدم. څنګه چې زه په ځمکه وغورځېدم نور د حرکت نه وم په خاپوړو وم تر یو حده په خاپوړو لاړم. بیا زما مې خپل همصنفي ته غږ کړه چې زه نوره نشم تللی. نو زموږ همصنفیان جګ شو. د کابل پوهنتون دغه دیوالونه هم ډېر جګ دي او سربیره پر دې کټاري او سیمه خاردار هم لري. زموږ همصنفیان جګ شو دغه سیمه خاردار او کټاري لرې کړلې. هر یو همصنفي جلا جلا له هغې څخه ویستله. دا صنف له وحشته ډک صنف ماته جوړ شوی. نه غواړم بیا دې صنف ته راشم هېڅکله. نو څنګه چې دوی غوښتل ما له دیوار نه واوړوي نو دې کې زه بیا هم ولوېدم چې هلته مې بیا ملا ژوبله شوله. څنګه چې زه له دیواله واوښتم نو زه د حرکت نوره نه وم په لاره نه شم تللی. همصنفیان مو ټکسي ونیوله زه یې په هغې کې کېنولم. نو زما ذهن کې هېڅ نه راتلل چې زه باید څه وکړم. هغه چغې چې ټولو به ویلې ما وژغورئ ما وژغورئ اوس هم هماغه اوازونه زما غوږونو کې تر اوسه هم دي. فقط دومره هغه همصنفیان چې ما لیدلي وو ټپیان وه. یو همصنفی مې چې سر یې ژوبل شوی و او ټول مخ یې په وینو و هغه مې ولیدله او ځینې نور همصنفیان چې په مرمۍ لګېدلي وو. له ټپي کېدو یې خبره وم خو له شهادته یې خبره نه وم. چې کله زه له روغتونه رخصت شوم څنګه چې ما خپل د واتساپ ګروپ چک کړو نو د همصنفیانو هغه انځورونه وو چې دوی په شهادت رسېدلي وو. ډېر دردونکې ده. نه یوازې دا تعمیل زما لپاره وحشتناک دی. دا پوهنتون دا محیط دا فصل دا ما لپاره ډېر دردونکې دی. کله چې زه پوهنتون ځای ته داخلېږم د هره نقطه یې ما لپاره یو خاطره وه چې ما هغو سره تېره کړې وه. هغه ځای چې موږ ته نوره یو ترخه خاطره پاتې شوې ده د دې ځای. خو زه ځان نه بایلم. زه درسونو ته مې ادامه ورکوم. د علم په ګاڼه باندې ځان سنبالوم او د قلم په مرسته باندې دوی ته ماته ورکوو انشاءالله. که مخکې زما یوازې زما هیلې وي اوس زما د شهیدو دوستانو هیلې هم دي. زه د هغو لارو ته غواړم ادامه ورکړم. هېڅکله ماته نه منم.
موږ ډېرې سختۍ ګاللې دي له ماشومتوبه تر اوسه پورې، نو خپله روحیه دې دوی له لاسه نه ورکوي، په قوت سره دې راشي درسونو ته دې ادامه ورکړي. وایي که نه چې زری زری شي چې اسمان ته رسي، لمر ته رسي، ستوري له سختو نه تېري.